د دوحې تړون نن 3 کلن شو. دا تړون 3 کاله وړاندې د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ لاسلیک شو. دا تړون د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او عبدالغني برادر ترمنځ له 18 میاشتو اوږدو خبرو وروسته د قطر په دوحه کې لاسلیک شو. که څه هم د دې تړون له امضا 3 کاله تیریږي، خو اسلامي امارت او امریکا په وار وار یو بل له تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. درنو لیدونکو، پر همدې موضوع بحث هم لرو. په بحث کې راسره درانه میلمانه دي. د پوهنتون استاد سلیم کاکړ، د پخوانی والي شیر خوستی او د نړیوالو چارو شنونکی عبدالملک افغان په خپرونه کې دي. تاسو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، ښه راغلاست خپرونې ته. پیل به له تاسې څخه وکړم کاکړ صاحب. نن د دوحې د تړون 3 کلن مزل پای ته ورسید. دغه تړون 18 میاشتې کار پرې وشو. څه و چې لا هم نیوکه موجوده ده چې دغه تړون په سمه توګه نه ده عملی شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترم. خب بدون شک امروز ما در 3مین سال پیمان یا حداقل توافقنامه دوحه قرار داریم. خب آنچه که زیاد مهم است که ما باید درک بکنیم به لحاظ حقوقی و به لحاظ سیاسی این پیمان بین امریکایی ها و امارات اسلامی فعلی و در او زمان به امضا رسید و اصل هدف اساسی بسیار به شکل واضح در خود توافقنامه واضح است که امریکایی ها از طریق پیمان زمینی خروج نظامی خود از افغانستان تسهیل کردند و به نحو بیسای امنیتی و نظامی که در سراسر افغانستان داشتن تخلیه کردند و از افغانستان رفتند. در یک قرارداد زمانی که در خود پیمان هم مشخص شده بود که 14 ماه ما از افغانستان خارج میشیم. با وجود که در خصوص بیرون رفت از افغانستان یک مقدار تأخیر هم صورت گرفت، یعنی از 14 ماه گپ بلندتر شد به 16 و 17 ماه رسید، ولی اصل هدف اساسی پیمان بدون شک موضوع خروج بود و بعض الزامات و بعض شرایطی که در پیمان درد شده بود که از طرف هم امارات اسلامی و هم از طرف امریکایی مورد تمکین قرار بگیره به پیمان و موادی که در این پیمان هست هر دو طرف باید احترام بکنن. من فکر میکنم که هنوز هم بگو مگوها بین دو طرف وجود داره. امارات اسلامی هم امریکا را بارها در این خصوص ملامت کرده که شما پیمان را نقض کردین و این شکل امریکایی ها هم هر از گاهی که موضوع TTP موضوع نامنی در پاکستان مطرح میشه بیشتر امارات اسلامی را به یک شکل ملامت میکنه که شما با پیمانی که با ما بستین با او استاده نیستین. ما فکر میکنم که یک مقدار نیاز است که روی خود ماهیت توافقنامه یا حداقل تعهدی که بین دو طرف صورت میگیره یک مکس داشته باشیم. خب ببینین پیمان بین دو جناح صورت گرفته که هر دو دارای دیدگاه های متفاوت یا حداقل قرائت‌های مختلف از سیاست، از حکومتداری، حتی از دنیا دیدگاه متفاوت دارند. در مثال امریکا که در رأس جامعه جهانی قرار داره و بیشتر خود من حیث سوپر پاور یا برقدرت دنیا معرفی میکنه، سیاست‌هایش بیشتر سیاست‌های ریالیستی، سیاست‌های پرگماتیک است که بیشتر منافعش یعنی همه چیز را میتونه که در محور منافع خود قربانی بکنه. پس یعنی بیشتر جهانی که امریکا در رأسش قرار داره وقتی که ما متوجه شویم تنها موضوع امارات اسلامی نیست. کاکړ صاحب تاسو یادونه وکړه چې دغه هوکړه د دوه مختلفو جهادونو ترمنځ چې مختلفې دیدګاوې لري، هم د نړۍ دپاره او د ته ورته په ټوله کې دوی مختلفې دیدګاوې لري، ولې د دوحې هوکړه هغه وخت امضا کیږي چې اسلامي امارت په افغانستان واکمن نظام نه و او د امریکا له لوري دوی په کراتو تحریم سره مخامخ و، داسې ورته دوی د یوې ډلې په توګه پیژندل کېدل. دوی په دوحه کې سره کېناستل، توافق ته سره ورسېدل، هوکړه یې بالاخره امضا کړه. څه فکر کوئ آیا هلته دیدګاوې تګلارې سره مختلفې وي؟ خب بدون شک یعنی زمینه هایی که باعث شد که پیمان به امضا برسه اساساً امریکایی‌ها در یک جنگ در افغانستان درگیر شدن که حتی به گفته خود جنرالای 4 ستاره امریکا مثل میلر، حتی مکریستل
که اینا میگفتن که یعنی جنگ امریکا در افغانستان به مثابه یک باطلاق است که در این ما گیر افتادیم و به لحاظ نظامی کدام راه حل برش دیده نمیشه و باید در صدد راههای دیپلماتیک و سیاسی ما باید باشیم که با طرف ما که طالبان هست باید به تفاهم باید برسیم. پس امریکایی‌ها از این دید یعنی در صدد از شدن که به لحاظ نظامی از افغانستان خارج شوند، از اون دردسر کلانی که به لحاظ نظامی و به لحاظ مصارف بسیار هنگفت نظامی در افغانستان متحمل می‌شدند در طول 20 سال اگر ما ببینیم بیش از 2 تریلیون دلار یا مصرف کردن اما کدام نتیجه ملموس اینا به دست نآوردن. پس از او خاطر به هر اندازه که امریکا در افغانستان گیر می‌افتید به ما اندازه در باطلاق گیر میماند و او طرف هم ما شما می‌بینیم که چین هم به لحاظ اقتصادی در حال رشد بود و روسیه هم به لحاظ منطقوی مزاحمت‌ها به امریکا میکرد. پس به یک شکل خود از قضیه افغانستان خواست که آزاد بسازه تا حداقل به قضایای جهانی بتونه رسیدگی بکنه. که بحث اساسی یا بستر اساسی که پیمان به امضا رسید یکی مسئله بود که در مقابل جنگی که در افغانستان جریان داشت یک جنگ فرسایشی بود، یک جنگی بود که بسیار شکننده بود و یک جنگی بود که آخر تونل به گفته خودشان تاریک می‌دیدن. پس به او خاطر پیمان بسترسازی شد برش، فضاسازی شد تا اینکه اینا در فوریه 29 2020 پیمان به امضا رسید و اساساً جوهر اساسی پیمان خروج نظامی از افغانستان است. یعنی ما از افغانستان خارج میشیم و در امور داخلی افغانستان دیگر کدام مداخله نمیکنیم. نقص هم همدغه ځای کې رامنځته کیږي. د اسلامي امارت له لومړی نیوکه همدا موجوده وه چې امریکا په خپل قول باندې په خپله ژمنې باندې عمل ونه کړ په هغه نیټه باندې چې دوی ویلي وو چې باید ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وی، له افغانستان څخه ځواکونه ونه وتل. کله چې اساسي نقطه د امریکا همدا موجوده وه چې دوی نه غوښتل نو د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې سي، علت څه و؟ ولې دغه ځواکونه په ټاکلې نیټه له افغانستان څخه ونه وتل؟ خب ببینین شما در جریانی که این پیمان به امضا میرسه یک تغییر اداری هم در امریکا صورت میگیره که قبلا در جریانی که ترامپ در قدرت بود پیمان به امضا میرسه اما پس از او بایدن به قدرت میاد این خودش به نحو جنجالی میسازه قضیه را، چون بعض کسایی بود که طرفدار 100% خروج نبودن از جمله خود رئیس CIA، خود رئیس سنتکام و حتی خود وزیر دفاع امریکا به یک شکل اینا اصرار میکردن که ما باید در افغانستان حضور داشته باشیم و حداقل ما حضور ما در افغانستان اگر ما منتفی شود منافع ما در افغانستان تامین نمیشه. حتی ما شما در آخرین مصاحبه‌ای که خود مکنزی داشت که گفت که ما در گذشته 100% به لحاظ استخباراتی در افغانستان ظرفیت داشتیم، حالا فعلا به 2 تا 3% این مسئله کاهش پیدا کرده. پس این گپ هم یکی از چالش‌هایی بود که به نحو باعث شد. اما اگر ما ببینیم این خب مسائل اداری و سیاسی بود که به نحو عنوان یک نوع توجیه گفته میشه، اما اساساً یعنی دیدگاه یا روان یا حداقل برخورد امریکایی‌ها یا جهان غرب نسبت به پیمان‌ها و تعهدات زیادتر دیدگاه‌های مبتنی بر منفعت است. هر وقتی که دلشان شد از پیمان خارج میشن، هر وقتی که منافعشون ایجاب کرد وارد پیمان میشن و بیشتر پیمان‌ها و توافقنامه‌ها را منحیث یک فرصت، منحیث از اینکه از وقت بخرن از طرف مقابل و در پی از این باشن که در کدام میدان‌ها بتونن که طرف مقابل خود اونا پس شکست بدن. به این دیدگاه طرف پیمان‌ها و توافقنامه‌ها دیده میشه. ما شما ببینیم در سال 2015 وقتی که اوباما در قدرت بود به ایران نیاز بود که در قضیه سوریه مداخله کنه، توافق برجام صورت میگیره. اما زمانی که 2018 موضوع سوریه یک طرفه میشه باز نیاز به وجود ایران نمیباشه در سوریه. ترامپ از پیمان برجام خارج میشه. به این شکل ما شما شاهد از این هستیم که امریکایی‌ها مشخصا ترامپ در دوره حکومت خود از چندین پیمان‌ها خارج شد، مثلا از پاریس کلایمت اکورد و پیمان اقلیمی پاریس خارج شد، از پیمان INF که با روسیه پس از جنگ سرد داشت از او خارج شد. یعنی خارج شدن از پیمان، نقص پیمان یا حداقل شکستاندن بعض موادهای پیمان یک گپ بسیار عادی در جهان غرب گفته میشه. هر وقتی که منافع ایجاب کرد وارد بحث میشن، وقتی که منافعشان ایجاب نکرد بسیار به سادگی خارج میشن. دغه برخه د دوی د هوکړې په لاسلیک کېدو کې د افغان د هغه وخت حاکم نظام جایگاه چیرې وه؟ جمهوریت د په کومه سترګه کتل کېدل؟ خب من فکر میکنم که در او زمان ما بحث‌های زیاد داشتیم که حکومت قبلی افغانستان یا جمهوریت که قبلا وجود داشت
بیشتر نقش کلک ششم بازی میکرد، کدام نقش نداشت. حتی شما از لحنی که در خود توافقنامه دوحه به امضا رسیده که امریکایی ها با طالبای مسئله را میگن که ما 5000 عسکر شما را، جنگجوی شما را که چی نظامی باشه و چی سیاسی باشه در زندانهای جمهوریت باشه ما را آزاد میکنیم. به این معنی که امریکا از موقف خود صحبت میکنه، با وجودی که نیروهای امارات اسلامی در توقیف حکومت جمهوریت قرار داشت. یعنی گویا در این مسئله ما شما شاهدش بودیم که از سال 2018 تا 2020 حتی 2021 جمهوریت اصلا نقش نداشت، اصلا در هیچ گپ کدام مسئولیت نداشت. حتی ما شما شاهد از این بودیم که هیئتی که رفتن از افغانستان به عنوان از اینکه ما وارد یک نمه گفتگوی بین الاقوایی میشیم، حتی کسی او را تاویل نگرفت. در دهلیزها گزارش ها رسید که میگشتن و کس پرسانشان نمیکرد. یعنی به یک شکل نقش از اون منتفی بود کدام مسئولیت دران لیدون که زمونږ دوه نور میلمانه د پخوانی والي شیرخوستی او د نړیوال چارشنونکي عبدالملک افغان د ځینو تخنیکي ستونزو له امله لا تر اوسه له موږ سره نه دي وصل سوي. هغوی ته به وروسته راوګرځو، بحث به له کاکړ صاحب سره دوام ورکړو. کاکړ صاحب د دوحې د هوکړې څلور هغه مادې چې غټې مادې وي او بیا نورې مادې د دغه مادو په درشل کې رامنځته کېدې. د افغانستان خاوره به د امریکا او د دوی د متحدینو پر ضد نه کارول کیږي. د دې ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه بین الافغاني مذاکرات رامنځته کېدل او د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې یوه دایمي او هررخیزه سولې رامنځته کېدل. د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېده او راځو د بهرنیو ځواکونو که په ځنډ هم و بالاخره دغه ځواکونه ووتل. بین الافغاني مذاکرات ډیر وخت ونیو، په کراتو میاشتې میاشتې په دغه مسلې باندې خبرې وشوې، بحث وشول. څه و چې خپل افغانان سره جوړ رانغلل، دوی خپله ولې سره سلا نه سول او د دوی مشورې سره وانه وریدل سوی؟ ببینین موضوعی که شما یاد کردین امو 4 بند اساسی که در این توافقنامه ازش یاد ذکر شده که دمو رأسش اگه ببینیم موضوع عدم استفاده شدن افغانستان بر علیه امریکا و متحدینش است و دومین بندش موضوع خروج امریکایی است. و حتی شما اگر روان توافقنامه را اگه مطالعه بکنین ببینیم تقریبا دو مواد اساسی یا ماده اساسی روحی کل پیمان توافقنامه را تشکل میده که دو مسئله دیگهش که موضوع رسیدن به یک حکومت حداقل پس از تشکیل گفتگوی بین الافغانی که حداقل یک حکومت شکل بگیره و این شکل یک آتش بس صورت بگیره. این دو مواد دیگه که تقریبا ضمیمه مواد اول دوم است به یک شکل به دو گپ اول ارتباط داره. یعنی اگر ببینیم روحیه بسته توافقنامه سر دو مواد اساسی که موضوع خروج امریکایی هست و دومی که افغانستان من حیث یک جغرافیای یک نقطه برای علیه امریکا و متحدینش استفاده نمیگیرم. خب ببینین امریکایی ها هدفش واضح بود که از افغانستان باید خارج شود. به او هدف خود از طریق توافقنامه رسید. ای که بعدها آیا امارت اسلامی یا حکومت فعلی افغانستان با طرف افغانها وارد بحث میشن، گفتگو میکنن نمیکنن، اصلا پروای از این مسئله را نداشت با وجودی که در توافقنامه این مسئله ذکر شده بود. و اصلا یعنی من فکر نمی کنم که زیاد دغدغه اساسیشون این مسئله بوده باشه که بین افغانا بین خود جور بیان. من فکر نمی کنم که گپ اصل بوده باشه و شما شاهد از این بودیم که روند به قسم پیش رفت که گفتگوهای بین الافغانی قصداً به یک شکل برش موانع ایجاد میشد و حتی ای که خود جمهوریت نقشش بسیار موثر نبود. یکی از دلایل بود که امریکا نمیخواست که گفتگو پخوانی والی شیرخوستی هم له موږ سره په خپرونه کې وصل سو. خوستی صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. د دوحې هوکړې ته په کومه سترګه ګورئ خوستی صاحب؟ نن دریم کال مزل هم پای ته ورسېد. د څه ډول یوه هوکړه وه؟ د کوم هدف دپاره دغه هوکړه بالاخره لاسلیک شوه؟ ډېره مهرباني ګرانې، سلام تاسو ته او د ټولو ډېرو محترمو معززو لیدونکو او اورېدونکو ته. دوحې پیمان یا معاهده خو ډېره ښه معاهده خو په شرط دی چې دواړو خواوو د دې دپاره یو ښه یعنې په احترام ورته کتلي وای او هغه پلي کړي وای. سهوې وشوې کې د امریکې حکومت طرف هم ډېرې سهوې په دې کې وشوې. د افغانستان د طالبانو د خوا نه هم یو څه ناڅه تېروتنې وشوې. خپله د افغان حکومت هم په هغې وخت کې په دې حصه کې ښه اوچت ګامونه هم پورته نه کړل او نه یې هم داسې خاص پروا ورته لره او حتی بعضو وختو کې چې موږ دلته هم په افغانستان کې موجود هم په یو وخت کې
حتی خنډ کېدو، نه غوښتل چې د طالبان اسلامي امارت سره وغږېږي، او نه غوښتل چې په دې شکل چې امریکایانو دغه معاهده جوړه کړې وه هغې باندې د افغان حکومت هم خوشحاله نه و. علت او عوامل څه وو بالاخره دغه هوکړه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه که ټولې مادې عملي سوې وای اوسنی وضعیت به داسې نه رامنځته کېده؟ علت او عوامل څه وو؟ اصلا د نقص اصلي نقطه او اصلي نقص کوونکی کوم لوری دی؟ ډېره به سخته وي چې نه پس د 2-3 کاله په دې باندې سړی وغږېږي څوک به ملامت وي. ما عرض وکړه چې ملامت د دریو خوا کې هم د اسلامي امارت اسلامي طرفه، هم د افغان د پخواني حکومت طرفه، او هم د امریکې د طرفه. ولې هدف په دې کې اصلا دا دی چې که اوس سړی کتنه ورته وکړي، هو اوس هم ډېر شیان دي چې مثال په هغې کې د دواړو خواوو سرغړونې شوي دي. په طور د مثال امریکایانو په ماده کې چې نن هم دې لپاره چې یو بیرته یو تکرار راته وشي او دا فکر ته راشي ما نه چې مطالعه کړه په دغه لاسو مادو کې د اول څلورو ټولې مهم هم دغه وي چې د افغانستان خاوره نه به حمله نه کېږي په دنیا باندې، او زه نه فکر هغه به اوس پرېږدو چې آیا شوي دي او که نه دي. خو ما په عقیده د طالبانو طرف نه کوم حملې نه باندې شوي او نه خاص کوم تروریستي عملتونه اجرا شوي دي. په لحاظه اوله ماده تطبیق شوې ده، هېڅ کوم مشکل نه لري. دویمه مسله د افغانستان د حکومت سره د کېناستو د خبرې اترې مسله وه چې په هغې کې زما په افغان حکومت هم په دې باندې یعنې یو اصرار کولو چې موږ په دې شکل چې امریکا راته وایي موږ د طالبانو سره نه غږېږو او دمه کې طالبان هم امریکا څه غوښتل ووایي؟ خوستی صاحب د امریکا غوښتنه څه وه؟ څه ډول باید پخوانی حکومت له اسلامي امارت سره کېناستلی وی او دوی خبرې کړې وی؟ بین الافغاني مذاکراتو شکل امریکا څه ډول غوښته چې مخته لاړ شي؟ زه فکر کوم چې امریکایانو فکر کوم په اول کې دغه ارزو وه، ځکه چې دوی ستړي شول د جنګ نه پس 1960 کالونو دوی غواړي چې افغانستان ترک کړي او په هر شکل چې وي د دغه نه ځان راوباسي. ډانلډ ټرمپ په هغې وخت کې اصرار هم دغه و چې دغه جنګ باید پای ته ټکه ورسېږي، ځکه د په خپل انتخاباتو کې د خلکو امریکایي خلکو سره دا وعده وکړه چې زه به دا جنګ ختموم، نو غوښتل چې دا وعده تر سر ته ورسوي. دا چې په څه شکل وشو، ولې په دې رقم وشو، او ولې اوس څوک دې ته کوم اهمیت نه کوي؟ طالبانو هم د خاص اهمیت د مادې ته ورکړ، ګر چې دی وایي چې موږ عمل پرې کړی دی. ولې زما اکثره ګوته د افغان حکومت ته راجع کېږي په هغې وخت کې، ځکه دی و چې که فکر دی دوحې ته دوی نفر نه ولېږل، نفر به سره خوښېدل نه، په دې منځ کې خوستی صاحب پخوانی حکومت د دوحې په هوکړه کې څومره دخیل و؟ د دوحې هوکړه چې کله امضا کېږي پخواني حکومت نه خو انیس سلا مشوره هم نه وه غوښتل سوې. په عرض وکړئ چې دوی سره بالاخره چې ورته دې حاضر شوه چې تاسو یو ډله راولېږئ چې ما په اخرې په یو وخت 22 نفره په هغې کې وو. حتی دوی په دې باندې نه سره جوړېدل چې څوک لاړ شي او څوک لاړ نه شي، چې بالاخره شی معطل هم شو، هغه جرګه بالاخره دوحې ته لاړ نه ده. او خپله د افغانستان رئیس جمهور د ولسمشر په هغې وخت کې هم پوهېدو چې که چیرې د مذاکرات بین الافغاني وشي په دې کې دی ګټونکی نه و، ځکه فشار د امریکې هم دغه و چې دی باید د دې هغې ته غاړه کېږدي او دغه مذاکرات دا به تر سر ته ورسېږي. او دوی پوهېدو چې په دې وخت کې د نقص و، د خپله لږه سمه شخصي هم یو خلاف د نظر په دې کې لرلو سره د ډاکټر عبدالله دواړ نه غوښتل، بیا دوی په منځ کې اختلافات شو. تاسو باور وکړئ چې دومره په امریکایانو فشار نه وي، دومره د امارت اسلامي نه و، لکه په خپله افغانستان په تېر حکومت کې چې ګډوډۍ وي. یغې سبب دا شو چې نه د طالبانو سره خبرې وشوې او هم امریکا هم ناراضه د افغانستان د پخواني ولسمشر نه بیرته دوی ځانونه راوباسه او دغه حالت یې دې اندازې ته راوستو. او په درېیمه مسله کې دوی خبره د امریکایانو دا وایي چې مثلا حقوق انساني باید مراعات شي او د ښځو حقوق باید مراعات شي، چې په هغې کې زه نه پوهېږم طالبان وایي چې حقوق مراعات شوي دي او د اسلامي نقطه نظره مراعات شوي دي، ولې په هغه شکل چې دنیا ورته ګوري په هیڅ شکل نه دی عملي شوي. ګوره دا یو خلاف په دې کې دا یو باریکي یو ټکی دی، یو شکل متعلق کوي او بل په بل رقم تعبیروي. راځو همدغه ټکي ته. خوستی صاحب د بشري حقونو نقضېدل، د ښځو د حقونو نقضېدل هغه مسله ده چې د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې څو میاشتې وروسته دغه مسله مطرح کېږي. اسلامي امارت یو ځل بیا واک ته رسېږي، په عادي توګه باندې نجونې خپلو پوهنتونونو ته ځي، یوازې د نجونو مکاتبو مسله وه چې
هغه هم د لومړنیو رخصتیانو وروسته له هغې نه بیا د اسلامي امارت له لوري د میکانیزم جوړېدو په خاطر دغه مکتبونه وتړل سول. علت او عوامل څه و چې ورځ تر بلې دغه نقضونه ډېرېږي او بالاخره دغه فرمانونه ډېرېږي د اسلامي امارت له لوري نه او امریکا بیا نقض کوي، امریکا بیا دغه نیوکه کوي چې اسلامي امارت د دوحې هوکړه نقض کړې؟ یو هدف خور فکر کوم دا و چې اسلامي امارت مشکلات د دوی د امریکایانو سره زیات شول او د امریکې بندیزونه په ولګله، د امریکې د نه په رسمیت نه پیژندو مسئلې منځته راغلې. حتی نور دنیا یو مملکت لا تر اوسه هم امریکا په شمول دی روسیه او په شمول د پاکستان او ایران چې غیر مستقیم د امریکې سره ښه رابط نه لري، نن سبا دوی هم په افغانستان په رسمیت نه پیژندلی. دې لپاره دوی دا کار زه فکر کوم په دغه طبقې او ناس باندې چې لږ فشار تو هغه دغه دلیل دی چې دنیا بیرته دې ته وهڅوي چې نه تاسو حقوق انساني مراعات کړئ، مخصوصا د ښځو نو موږ به تاسو سره ښه شو. او امارت اسلامي ورته وایي چې نه ورو په دې شکل ښه کېږي، تاسو ما په رسمیت پیژنئ، پس دې نه به زه دغه حقوق دې ته ورکوم. وګر چې دی ویلي چې موږ حقوق ورکړي دي او د اسلامي په شرایطو کې و دې ورکړي، تاسو کولی شئ وګرځئ او آزاد ادي دغه دی، بلکې هدف فقط د دوی د کلکو نیولو هدف فقط یو هغه دغه چې دنیا توجه بیرته امارت اسلامي ځان ته راجلب کړي چې دوی سره خبرې اترې په دې باندې وکړي. مننه. خوستی صاحب داسې نه نړۍ مننه کوم. کاکړ صاحب اوس هم زه کاکړ صاحب وروسته له دمې به کاکړ صاحب تاسې په خپلو تېرو خبرو کې د دې یادونه وکړه چې یوازینی هدف د دوحې د هوکړې دا و چې باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، د امریکا دغه یوازینی هدف و. دوو لومړنیو مادو ته که د اسلامي د دوحې د هوکړې نظر وسي، د بهرنیو ځواکونو وتل او ورسره د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول، دا هغه دوه مادې وې چې بالاخره عملي سوې وې. کله چې هدف یوازې همدا و چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي، بیا د بین الافغاني مذاکراتو رامنځته کول او بالاخره د بین الافغاني مذاکرات داسې ناکامه پاتې کېدل او دغه د وروسته سناریو رامنځته کېدل اهداف څه و؟ تاسې جواب به زه له لنډې دمې وروسته واخلم. درنو لیدونکو سمزو لنډه دمه اخلو، تر دمې وروسته بېرته راګرځو د بحث او د نیمې ورځې دوام ته. ښه راغلاست شنو لیدونکو، د نیمې ورځې دوام ته بحث ملا هم دوام لري. د پوهنتون استاد سلیم کاکړ او پخوانی والي شیر خوستی را هم راسره په خپرونه کې دي. تاسو دواړو درنو میلمنو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. کاکړ صاحب زما پوښتنه دا وه که یوازینی هدف د ځواکونو وتل و، د دوحې د هوکړې دوو لومړنیو مهمو مادو ته په کتو هم د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد تر دې دمه ده کارول سوې او د دې ترڅنګ بهرني ځواکونه هم که په ټاکلې نیټه نه و بالاخره له افغانستان څخه ووتل، تر دې وروسته د سناریو رامنځته کېدل د بین الافغاني مذاکرات چې بالاخره دوی بیا پایلې ته هم ونه رسیدل، اهدافو موخې څه شوی؟ فکر میکنم که بندایی که در خود توافقنامه هست بسیار سنجیده و بسیار یعنی حساب شده در اوجه ذکر شده و چون توافقنامه یک متن حقوقی است که یعنی بسیار آگاهانه باید هر لفظش که در اوجه باید بیاید جابجا شود. پس به او خاطر من فکر میکنم که امریکایی‌ها پیش از پیش یک نوع تحلیل این مسئله را داشتن و از جریان گفتگوها هم به این نتیجه ممکن رسیده باشند که یعنی به هیچ عنوان امکان نداره تیم جمهوریت یا دولت قبلی غنی با امارت اسلامی اینا به یک شکل روی میز بشینن و کنار بیاین و این روان امریکایی‌ها مطالعه میکرد وقتی که اینا میامدن در کابل با تیم کابل میدیدن، با غنی میدیدن و اینجا روان اینا مطالعه کرده و میرفتن به دوحه اونا را هم میدیدن. پس به اساس بررسیشون فکر میکنم که این اصل هدفشون موضوع خروج بود، اما اینا میفهمید که اگر ما خارج هم شویم این دو تیم یا دو طرف به هیچ عنوان حاضر نخواهد بودن که با هم دیگر روی یک میز بشینن و روی یک آجندای مشترک بحث بکنن. حتی شما به لحاظ ترکیب تیم جمهوریت اگر ببینین با وجودی که ظاهرا به تمثیل میرسید که گویا یک تیم متشکل از اقوام مختلف، از احزاب مختلف، نماینده های مختلف افغانستان در تیم دخیل است و یک شکل یک نوع وحدت ملی را شکل داده، اما در ظاهر همچون معلوم میشد، اما در اساس در ماهیت یک تیم بسیار متزلزل، یک تیمی که در اصل یک نوع وحدت فکری و نظر بین خود تیم وجود نداشت و حتی گزارش‌های در زمان به نشر رسید، شما شاید در جریان بوده باشین که توافقی که بین این تیم و طالبان به یک شکل ابتدایی مطرح شده بود، این آجنداش لیک شده بود. یعنی یک نوع تیمی نبود که با ثبات بوده باشه به لحاظ
موقف با طرف مقابل. پس این بعض مشکلات خود داشت و این یکی از گپایی بود که من فکر میکنم که اگر شما فکر کنین که پس از خروج امریکا از افغانستان دو طرف با هم دیگر یک جای روی میز می نشست و همه مشکل حل میشد، پس دست دنیا امریکا به یک شکل ملامت میشد که بیرته دست درگرزم. خوسته صاحب یوازینی هدف دا و چې بالاخره بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي. که د دوحې د هوکړې هدف دا و چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي، دغه هوکړه خو بالاخره امضا سوه، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، د افغانستان خاوره هم د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. بیا علت او عوامل څه دي چې لا هم له اسلامي امارت سره امریکا نه جوړیږي او په رسمیت یې نه دی پیژندلی؟ د اول دغه دوحې یو دلیل دا و چې دوی غوښتل چې دا سند واخلي چې موږ افغانستان نه کوو، افغانستان موږ په دې حالت نه پرېږدو او دا ګارانټي د اسلامي امارت نه مو اخلو چې تاسو به دا یو څو مادې چې موږ سره امضا کړي دا باندې دوی عمل کوي او هم د امریکایي حکومت مکلف دی چې راپور سنا او شورا د امریکای ته دا وړاندې کړي چې په دغه اساس دغه دوی وي دغه پیسې د 10 کال ورکولو په تریلیون ډالر د افغانستان د بودیجې لپاره هغه دا ضروري چې دوی باید سند لاسته کړي او دوی ته ورمایه کړي چې دغه جنگ بالاخره یو پای ته کشي او د امریکای د خلکو لپاره هم د دې وړ وګرځي چې دوی په دې باندې قانع شي چې جنگ ختم شو ولې په یو ښه صورت سره. ډیره زیاته مننه کوم خوستی صاحب. د پوهنتون استاد سلیم کاکړ، پخوانی والي شیر خوسی، له تاسو دواړو درنو میلمنو مننه چې په خپرونه کې ملتیا راسره وکړه او خپرونې ته راغلی. کور ودان.